زموږ ځوانان لوګي د بنګ وباسي، څنګ به د دې وطن جنګ وباسي. بابا غنم کړو د جنت نه بهر، ما به د کلي غنم رنګ وباسي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل کوربا نګار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچند ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره ادبي پروګرام نوی سحر. ګرانو کتونکو، هریچند ټي وي چې ستاسو دپاره داسې ښکلي او ښایسته پروګرامونه وړاندې کوي، یقینا چې تاسو به یې ضرور خوښوئ او سبسکرایب کوئ به یې. په دغه سلسله کې نن مونږ راغلي یو د شمالي اشنغر ګنډېري کلي ته، د جنګي په غاړه باندې ناست یو د یو ډېر ښکلي شاعر، د یو ډېر ښایسته شاعر پرویز شیدا صاحب خواله. نو زړه مو غواړي چې د هغوی نه غزل نیم هم ریکارډ کړو، د هغوی سره خبرې اترې هم وکړو. نو ستاسو وخت نه اخلم او راځو د هغوی طرف ته چې د هغوی نه یو غزل نیم هم ریکارډ کړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پرویز شیدا صاحب، وختونه مو څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله، ډېر ښکلي او ښه په مزو کې الحمدلله. پرویز شیدا صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ لاول خو د ارچند ټي وي او د نوي سحر کتونکو ته او د کم مینهوال چې دوی ته د زړه د کومې نه په خیرغلي او سلامونه. مننه جي. او ژوند ډېر ښکلی روان دی الحمدلله، ښکلی دی. او ادب سره خو جي زمونږ تعلق چې دی نو دا تقریبا د 2006 نه ما آغاز کړی دی. جی جی. ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې په ټپه، غزل، چابېته، په نظم، په څه باندې مو ډېر کار کړی دی؟ یاره ډېر کار ما په غزل او په نظم باندې کړی دی. نور قطعه او هر څه داسې لږ لږ شته دی، خو ډېر کار مې په نظم او په غزل باندې کړی دی. او خپل لیکل مو کتابي شکل ورکړی دی یا دې طرف ته مو څه اراده شته دی؟ یاره جي بالکل چې د کتابي شکل خو نه دی ورکړی، او داسې خیال کې مې دا نه راځي چې یاره کتاب به چاپ. کتاب را سره پوره شوی دی، خو لکه سوچ کې مې دا خبره نه راځي چې یاره زه به کتاب چاپ کړم. د واجد علي بھائی د کوششونو ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ هغوی چې دا کوم پروګرام شروع کړی دی نوی سحر؟ یاره نګار علم صاحب او واجد علي صاحب، زه تاسو له ډېر زیات داد در کوم، ځکه چې په دې سختو حالاتو کې تاسو د پښتو ژبې دپاره دا کم ستړی کوئ، دا کم زیار چې کوئ، نو دې له زه ډېر داد ورکوم او تاسو له د خدای ژوند درکړي او دغسې د خدای همت درکړي چې د پښتو ژبې دپاره نور هم کار وکړئ او په وړاندې باندې لاړ شئ. یو جهان مننه جي. پرویز شیدا صاحب، زموږ سره به څه شریکوئ په پروګرام کې؟ یاره یو غزل به درسره شریک کړم، یو څو شعرونه چې ستا په لیمو ستا په اوربل غزل دی، ستا په لیمو ستا په اوربل غزل دی، او نن مې لیکلې په تا بل غزل دی. ستا په لیمو ستا په اوربل غزل دی، نن مې لیکلې په تا بل غزل دی، او زړه رانه خوري او خون مې وینې سیزي. زړه رانه خوري او خون مې وینې سیزي. زړه رانه خوري او خون مې وینې سیزي، راته جوړ شوی سمجل غزل دی. او نګار علم صاحب، سترګې باڼه روزي تندې او زنه، سترګې باڼه روزي تندې او زنه، او جدا جدا بدل بدل غزل دی. ډېر ښه. دا شعر یو ځل بیا ووایئ جي. سترګې باڼه روزي تندې او زنه، سترګې باڼه روزي تندې او زنه، جدا جدا بدل بدل غزل دی. او شیدا غزل په جانان سله لیکي، شیدا غزل په جانان سله لیکي، هغه په خپله ټول غزل غزل دی. ډېر ښه، ډېر خوند وکړو، ډېر زبردست. یو غزل به راسره بل هم شریکوئ، نو څنګه مو خوښه ده؟ یاره جي یو درې څلور شعرونه بس شریک کړم، او زما زړه وایي چې زه د مور نظم تاسو سره شریک کړم. بلکل جي، شریک دي. یو څو شعرونه مخکې چې څوک چې د مینې نظر نه پېژني، واجد علي صاحب، څوک چې د مینې نظر نه پېژني، هغه به خورې او زر نه پېژني، او څوک چې غریب شي پردي ښه پردي شي، څوک چې غریب شي پردي ښه پردي شي، واورم چې خپل یې اکثر نه پېژني. ډېر ښه. او دلته څوک قدر د شاعر نه کوي، دلته څوک قدر د شاعر نه کوي، او دا خلک خدای ګوهر نه پېژني. ډېر ښه. ډېره مننه. وابشار صاحب، پتا شیدا خو صرف تا پېژني، پتا شیدا خو صرف تا پېژني، او نور خو مسجد او مندر نه پېژني. ډېر ښه، ډېر ښه دي. دا نظم چې دی د عنوان دی مور، او دا نظم غفور شاه شاهین صاحب ته بلکې ټولو مسافرو ټولو پښتنو ته د ډالۍ وي. د عنوان دی مور.
ترنم کې کوشش کوم جی جی علوي چې څومره ښکلې دستا مینا ما منلې دستا مینا ما خندل تو هندې دیبا ما جړل تو جړې دیبا ما وی غیږنا دی کوزیږم لږ په خاورو کې لوبېږم زما خوښه ستا رضا وه زما ساکي به ستا سا وه چې به ما کولې خبرې لګي دی په تا شکرې خوشحالۍ نارپې دی با ما نه سما تاوې دی با چې به ځان سره غوسه شم ما به وې تا نه خفه شم نو زرمنګل دې کړه را تېره کړل دې لاس رانه چاپېره بیا اودو دې په سنګل کړم تا په دواړه مخه ښکل کړم نو پې قرار دې خپل زړګی کو مالا خپل چې د تندې کو چې په ځمکه ګرځېدم با په غرمو چې سوځېدم با تا خپل ځان کو په ما سورې زما مورې زما مورې ستا بې کچا مو خباتو خو زمونږ سپیر قسماتو یو کږه وږه کوټه وه یو مخلي بستره وه د شپې جوړه بغوغا وه د لرګو پکې ټقا وه ما نه اوس هم نه هېرېږي ما ته اوس هم رایادېږي تا نچۍ چې به غوښتله ما ډوډۍ چې به غوښتله نو ته به څومره وارخطا شوې غريو نیولې وې ساسا شوې زمون شکور کې چې پرتا وه د ډوډۍ وړه قطره وه نظر دې راوړه زما خواله تا وې بچیه واله نو ما وې دا لږه زما شوه دغه لږه قطره ستا شوه نو تا وې زه پې خوشحالېږم ته چې خورې نو زه مړېږم زه دې موړ کړم تو نخاره اوږې تږي تر سهاره چې رایاد چي نو سم خوري مې چې رایاد چي سم سیزي مې ما به سوي سپېلنې کی ما به دا غم لیونې کی ما نه اوس هم نه هېرېږي ما ته اوس هم رایادېږي ما نه اوس هم نه هېرېږي ما ته اوس هم رایادېږي ستا پړجنې شونډې سپورې زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې ډېره مننه ډېره مننه جي ډېر خوند یې وکړو ډېر زبردست یو غزل کوم را سره په خپله خوښه باندې شریک کړو یعنې چې ستاسو د خوښې کوم غزل وي نو زه یم چې ډېر خوند به وکړي یاره
مننه جي خو د شعر خو زه وایم دا شعرونه ټول بچي وي د زړه خو ټول خوښ وي او یو غزل به درسره شریک کړمه چې اور که راپورې اور که راپورې چې سم سود دې وشي اور که راپورې چې سم سود دې وشي او نور که راپورې چې سم سود دې وشي افشار صاحب او د زړه په فصل مې د خپلو وروځو د زړه په فصل مې د خپلو وروځو او لور که راپورې چې سم سود دې وشي او دومره غم راکړه چې مې زړه وجاړي دومره غم راکړه چې مې زړه وجاړي دومره غم راکړه چې مې زړه وجاړي شور که راپورې چې سم سود دې وشي حد جنګي ډېر ښه او چې مې په خپله خوا کې څوک نه پرېږدي چې مې په خپله خوا کې څوک نه پرېږدي او تور که راپورې چې سم سود دې وشي او په ما شیدا باندې د خپلې مینې په ما شیدا باندې د خپلې مینې پور که راپورې چې سم سود دې وشي ډېره مننه ډېر خوند وکړو ډېر زبردست دا وایي جي پرویز شیدا صاحب چې تاسو یې دا خوندور شعرونه خوندور نظمونه واورېدله ډېره مننه د پرویز شیدا صاحب چې زموږ سره دومره مصروفیاتو باوجود راغی او موږ له یې ټیم راکړو زموږ سره یې ناسته وکړله مننه زموږ د دې ملګرو هم چې راغلل زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړلو مننه د واجد علي صاحب چې د کوشش د هغوی دی او دا پروګرام چې کوم دی د هغوی په ترو باندې چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربان نګار علم او کیمرامین تحسین الله ته ورکړي اجازه چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان